د لبنان سیدا ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه. بېځایه شوې کورنۍ له اسرائیل سره له اوربند وروسته سویل ته روانې دي. ځینو ورسره وړې توښه بیرته بار کړې او د حزب الله ډلې بیرغ ورسره لیږدوي. شو بدي نبوس الارض المبين نبوس الارض نزلنا على جيبهم ان شاء الله يمكن بيوتنا اساسا. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي و چې امریکا اسرائیل په لبنان کې له نورو بمباریو منع کړی. دا یوه ورځ وروسته له هغه و چې هغه 10 ورځنی اوربند اعلان کړ. احنا اليوم طالعين على الضيعه بفضل الله وفضل الشباب الحمد لله طالعنا وراسنا مرفوع. د لبنان او اسرائیل ترمنځ د هوکړې دا هیله هم پیاوړې کړه چې د امریکا او ایران ترمنځ موازي جګړه هم ښایي پای ته نږدې شي. الساعة 12 امبارح بالليل إلى الآن وما بعد كمان شعبنا مصر ومصمم على ایران پلوه حزب الله چې له لبناني دولته په خپلواکه توګه فعالیت کوي ویلي چې دوی لا هم د خپل مقاومت پر حق ټینګار کوي. په بیروت کې په یوه ځانګړې مرکه کې د حزب الله لوړپوړي چارواکي وفیق صفا په غوڅه توګه وویل چې حزب الله ډله به خپلې وسلې پر ځمکه کښېنږدي.